ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوستښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې دوی د بلخ ولسوالۍ د قلاچي په کلي کې د جمعه خان او عبدالجبار په نوم د دوو کورنیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله کړه. دوی زیاتوي دغه دښمني شاوخوا یوه میاشت مخکې د قتل له امله رامنځته شوې وه چې په پای کې د سیمې د مشرانو د منځګړیتوب او هڅو په پایله کې د شخړه په سوله او روغې جوړې بدله شوه. په همدې حال کې قومي مشران وایي چې یو کال مخکې د دغو کورنیو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه چې یوه میاشت وړاندې د همدې شخړې په پایله کې یاد قتل هم رامنځته شو. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په بلخ ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د سولې روغې جوړې او دوستۍ د ټینګښت خبر ورکړی دی چې یوه میاشت مخکې د هغوی ترمنځ د قتل د پیښې له امله رامنځته شوې وه. دغه قضیه چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د کورني تاوتریخوالي له امله رامنځته شوې وه، درې نور کسان هم سخت پکې ټپیان شوي وو او دې پیښې د دواړو کورنیو ترمنځ ژوره دښمني رامنځته کړې وه. خو د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د پرلپسې هڅو او د قومي مشرانو په منځګړیتوب سره بالاخره د سولې او بښنې زمینه برابره کړه او دواړه لوري سولې او د یو بل منلو ته راوبلل شول. موضوع دغه واقعه عین یو قتل ته ورسېده چې قتل مابین کې وسو، 3 زخمیان وسوه. نو د دې قتل به تقریبا 2 او 15 ورځې داسې وخت کېږي، خو لله الحمد هغه د علماو د مخورو او د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې، د دوی په زحمت باندې او زموږ خپله په تلاش باندې الحمدلله نن تاسې د دې شهیدان یاستې، ټوله ولایت د دې هغه خپل په سترګو باندې دا حال ویني. شما بزرگوارا در هر جایی که مشکل را میبینین در بین دو قوم، در بین دو برادر، تلاش بکنین اون مشکل را به حل کردنش. قومي مشرانو د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د فعالیتونو لاسته راوړنو او هڅو په ځانګړي ډول د کورنیو او قومي شخړو د حل په برخه کې ستاینه وکړه او دا هڅې یې ارزښتمنې او اغیزمنې وبللې. هغوی همدارنګه ټینګار وکړ چې دا ډول هڅې په ټولنه کې د یووالي پیاوړتیا، د ټولنیز پیوستون وده او د دوامدارې سولې د تامین لپاره مهم رول لري. په ډېر ښه آسان وجه باندې دا فیصله وکړله او ملت ډېر ترې خوښ او راضي دی. او په دې خصوص په دې کې چې کوم مسؤلین راغلي دي د دولت د هر ارګان نه په لوړه سطحه باندې، موږ د هغو ټولو نه ډېره قدردانۍ کوو او لا توفیق د الله پاک نه غواړو چې ولس سره متحد کړي. یو تعداد د دې د کولیامبو خلک دي بلخ ولسوالۍ، یو تعداد د کلاچي خلک دي. نو موږ خپله بندګي وسه وکړه، نن مو ثمره ځینې ولیدله، د دوی جرامت نن رالو، تاسو ولیدل، تاسو واورېدل. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په 1404 کال کې 160 قضیې حل و فصل کړي دي چې له دې ډلې 10 قضیې د قتل اړوند وي او پاتې نورو د حقوقي او کورنیو شخړو پورې تړاو درلود چې د دې قضیو دواړه لوري سولې او روغې جوړې ته هڅول شوي دي. د هلمند پوهنتون د ساختماني انجینرۍ څانګې 32 تنه محصلین د علمي مهارتونو د لوړولو او له پرمختللو تعلیمي اسانتیاو سره د بلدتیا په موخه د یو علمي سفر په ترڅ کې د بلخ پوهنتون له مجهزو لابراتوارونو څخه لیدنه وکړه. د هلمند پوهنتون د ساختماني انجینرۍ څانګې 32 تنه محصلینو مزار شریف ښار ته د سفر پر مهال له بلخ پوهنتون څخه لیدنه وکړه. دا پروګرام د بلخ پوهنتون د محصلینو د خدمتونو او انسجام چارو امریت په همغږۍ سره ترسره شو چې په ترڅ کې د دې پوهنتون تجربه لرونکو استادانو محصلینو ته د ساختماني انجینرۍ او د کانونو او پټرولیم انجینرۍ په اړوندو برخو کې د عملي زده کړو زمینه برابره کړه. د دې سفر موخه د محصلینو د مسلکي پوهې لوړول
هڅول او د هغوی د عملی مهارتونو پیاوړتیا ښودل شوې ده. د دې پروګرام ګډونوالو له دې نوښت څخه هرکلی وکړ او د پرمختللو اسانتیاو او نوو علمي تجربو سره د بلدتیا لپاره یو ارزښتناک فرصت وباله. د دې ګډونوالو له ډلې یو تن محصل صداقت طاهري د بلخ پوهنتون مجهز لابراتوارونه د عملی مهارتونو په پراختیا کې اغیزمن وبلل او ټینګار یې وکړ چې دا تجربه د تخصصي زده کړو په ښه درک کې مهم رول لري. همدارنګه بل ګډونوال نبی الله له اړوندو مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ د پروګرام د عملی زده کړو د پیاوړتیا په برخه کې یو مهم ګام وباله. د وړاندې شوو معلوماتو له مخې د هلمند پوهنتون محصلینو د لابراتوارونو ترڅنګ د بلخ پوهنتون له سمسور چاپیریال له روانو ساختماني پروژو او د بلخ ولایت له یو شمیر تاریخي ځایونو څخه هم لیدنه وکړه. په پای کې د بلخ پوهنتون د اړیکو او عامه پوهاوي امریت مسؤلینو ګډونوالو ته د دې تحصیلي بنسټ د تشکیلاتي جوړښت او د دې پوهنتون د 14 پوهنځیو د فعالیتونو په اړه هراخیزه معلومات وړاندې کړل. او دا هم د لوبو له ډګره په مزار شریف ښار کې د 38 ورزشکارانو په ګډون د تبما فدراسیون ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. هغه سیالۍ چې موخه یې د غوره استعدادونو پیژندنه او د دې رشتې د منتخب ټیم لپاره د لوبغاړو ټاکنه وه. ورزشکارانو په دې سیالیو کې د ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې له یو بل سره سیالۍ وکړې. په مزار شریف ښار کې د 38 ورزشکارانو په ګډون د تبما فدراسیون ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د تبما فدراسیون د استازولۍ لخوا د بلخ ولایت د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست سره په همغږۍ تنظیم شوې وي او ګډونوالو په یو منظم او رقابتي چاپیریال کې خپل مهارتونه او وړتیاوې وښودلې. ورزشکارانو په دې سیالیو کې د ځوانانو او لویانو په کټګورۍ کې له یو بل سره سیالۍ وکړې. د سیالیو په پای کې 3 تنه ورزشکاران د غوره لوبغاړو په توګه وټاکل شول او د بلخ ولایت د تبما منتخب ټیم ته د شاملېدو لپاره معرفي شول. ویل کېږي چې دغه کسان به د راتلونکو پړاوونو تر بشپړېدو وروسته په سترو سیالیو کې د دې ولایت استازیتوب وکړي. د سیالیو تنظیمونکو ویلي چې اصلي موخه د نوو استعدادونو پیژندنه، ورزش ته د ځوانانو هڅونه او د وړ لوبغاړو ټاکنه ده. د دوی په وینا دا ډول پروګرامونه د رزمي لوبو د پراختیا او د ورزشي ظرفیتونو د ودې په برخه کې مهم رول لري. دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره دوام وکړ او ورزشکاران د دې رشتې د مینوالو له پراخ هرکلي سره مخ شول. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا او د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.